Alhamdulillahi Rabbil Alameen والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اما بعد په جړه د امامانو چې اونکړي جړېدل په غم چې شریک نشي څوک پردو ته وایي خپل سینه داغي داغیم په زړګي باندې جلبل منزل ته د مقصد بے درد نشته رسېدل. زه عبدالحکیم د پنجتني جذبې شاعر یم. اعلان کو حسین چې زن وسې د پیغمبر یما ما وپېژنې فرزند شاه علي حیدر یما. عزتمندو زمون د میاشتې د 21مې پروګرام چې د 5م امام بحث بنن مون کو خدا سے اتفاق راغې چې ډېرې مبارکې ورځې په دغې باندې راغلې، خصوصا دا حضرت امام باقر رضی الله تعالی عنہ د تاریخ د بیانولو ورځ. اوله خدا چې 21مه ځکه چې په هر 21 مونږ دا پروګرام کوو. دویمه د جمعې ورځ راله، حضور فرمای دا سید الایام دی، یعنی دا ورځو مشره ده. دریمه د عاشورې ورځ ده چې په دې ورځ باندې عام خاصو ته دا پته ده چې د سرور کونین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسی او د حضرت حیدر کرار علی مرتضی کرم الله وجهه بچی په دشت کربلا کې د شهادت جام نوش کړی او قربانی عظیم ورکړی و. قربانی قرب ته ویلی شي، نزدېکت ته. مونږ وایو چې دا قربانی به څه شي. قربانی داسې شی نه دی چې کنې دغه دی. قربانی معنا چې یاره خدای ته څوک ډېر نږدې دی، قریب دی، نږدې دی. نو قربانی اصل کې د خدای نزدېکت ته ویلی شي، او چې چا کې قربانی څومره سیوایي دومره د دو خدای ته نزدېکت آسان دی. نو چونکې په کائناتو کې دا یو کور د حضرت علی کرم الله وجهه دا د دې خبرو دپاره یعنی مخصوص د دې نومونه نامینیټ شوي چې هغه قربانی چې هغه دا نو هغه به دا کور ورکوي. یعنی د خدای ته چې ډېر نزدېکت دی نو هغه صرف او صرف د دې کور دی. نو ځکه دې ته قرباني ویلی شي. بنا به هر کیف هم دا عاشوره وه او دا شام غریبه نن جو مونږ دا مازدیګر ناست یو او په هغې یاد کې ناست یو. نو الله تعالی دې د هغې په خاطر زمونږ په ګناهونو د عفو کلم راکړي. راځو د امام محمد صاحب چې د خپل نوم محمد
خپل نوم یې محمد. او پنځم امام دی او د سیدنا زین العابدین علیه السلام بچی مبارک دی. کنیت د دو ابو جعفر یعنی د جعفر رضی الله تعالی عنہ پلار. بیا امامت هم ورپسې شپږم امام هم حضرت جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ را روان دی. نو ځکه به دیو ته خلکو ابو جعفر وی. لقب باقر و. باقر څه ته ویلی شي؟ باقر العلوم یعنی د علوم کنستون کې د مسلو جړ ته د رسیدون کې. یعنی داسې یو علم نو چې د دې امام علیه السلام په هغې باندې دسترس حاصل نو. نو ځکه ورته خلکو به باقر وی چې دی د علومو باقر دی. خفیه او ظاهر رازونه ټول یعنی د هغې ظاهرونکی دی. دی قربان د کربلا د واقعې نه 3 کاله مخکې دنیا ته تشریف راوړی. په سن 57 هجری کې د دیو چې کوم دی یعنی د کربلا د واقعې نه مخکې 3 کاله مخکې دیو چې کوم دی دنیا ته تشریف راوړی د جمعې په ورځ باندې. او نن بیا د جمعې ورځ ده. سبحان الله جی سبحان الله. د جمعې په ورځ باندې چې کوم دی نو دغه تشریف راوړی او وفات شوی بیا په 114 هجری کې د دې وفات شوی دی. او مزار شریف د خپل یعنی د مور د طرفه نکاح د مور د طرفه پلار حضرت امام حسن علیه السلام د نیکو د مور د طرفه پلار یو. او د مور نوم مبارکې د حضور مبارکې د لور مبارکې بیبي فاطمه سلام الله علیهما د هغې په دغه باندې د هغې نوم و د مور مبارکې دغه نوم. نو اوس هم د دیو روضه اطهر چې دی د خپل نیکه خواته د حضرت امام حسن علیه السلام خواته دی. او علم تاسو ته ما ووایي چې خلکو به ورته دغه خبره کوله چې دا یعنی خفیه او پوشیده رازونو ایستونکو والا هستی ده. ځکه وایي یو ورځ د حج په مقام عرفات باندې خدای دې دغه پاک ځای نه مونږ ټول تاسو ته وښیو. په مقام عرفات باندې مختلفو کسانو د دینا 10,000 سوالونو تپوسونه د مختلفو مسلو وکړل. 30,000 سوالونه به د شوي دي او د 30,000 واړو جواب یې ورکړی. ولې زوی د چا و؟ زوی د چا و؟ د شیر خدا زوی و. نو علم حال دغه و. بل د ټولو نه غټ کرامت د دیو دا دی چې حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي زه یو ورځ داسې ناست وم او د دیو والد صاحب حضرت زین العابدین علیه السلام هم ناست دی. نو ما ته وایي چې جابره زما د دې بچي به یو زوی کېږي چې هغه به ډېر الله تعالی ته ګران او هغه به ډېر چې کوم دی نو یو عالم او دغه وي. خو جابره که ته ژوندی وې او د هغه وخته پورې ته د دنیا نه نه وې تللی نو زما سلام ورته بیا ووایه. سبحان الله. زما سلام به ووایې. امام باقر صاحب ته به زما سلام ووایې. نو قربان حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې خدای مال هغه موقع راکړه او زه هم ځکه چې حضور ته دا الله علم ورکړی نو هغه موقع ما ته میلاو شو او دې ماشوم نو ما ورته چې قربان ما ته په خپله نبي علیه صلات وسلام ویلي چې زما دې نوسي ته به زما سلام ووایه. ښه جي. بله یو ورځ یو صاحب دی د هغه نوم دی ابوالبصیر په سترګو باندې ړوند و. وی مو سره هسې په ګپ کې رالم و یو څو خبرې مو ورسره کولې. وی ما ورته وی چې ته د رسول وارث یې؟ وی خندل. وی او زه د رسول وارث یم.
زه د رسول وارث یم. وی بیا مې وی ورته چې ته مړي ژوندې کولی شې؟ وی او زه مړي ژوندي کولی شم د الله په حکم باندې. وی بیا ورته ما چې ته برګي مرض والا جوړولی شې؟ او زه برګي مرض والا هم د الله په حکم جوړوم. وی ما ورته چې ته هر سړي خپله یو دغه یي که نه، نو اخره کې راتاو شم. ما چې ته ړانده بینا کولی شې؟ وی او زه ړانده هم بینا کولی شم. او دغسې ورسره زه خوا ته ناست وم، نو یې دا لاس یې راواغسته زما په سترګو یې راغ. وی ما اسمان ولیدو، چار چاپېره ملکونه مې ولیدل، هر څه مې ولیدل. سبحان الله. وی بیا یې راته مخ راواړو. دې داسې و چې خپل کرامت په یې پټ ساتل. وی ما ته ویل چې ابوالبصیره څه دې خوښه ده؟ سترګې یې دله درکړې، خو د اعمالو حساب به در سره کېږي. او که سترګې دې نه وي نو زما دا خبره ده لکه کافي شافي ده، هلته به دله خدای ښکلې سترګې درکړي او بښنه به دې هم نصیب شي. نو کومه دې خوښه ده؟ ما ورته چې قربان هغه ځای مې خوښ دی، زه دا به زندګي نو بیا یې راله په سترګو لاس راښکولو. واپس زما هغې حال نه چې کوم دی نو سترګې لاړې. یو ورځ یو بادشاه پسې خپل قاصد ولیږو، او دا د وخت بادشاهان به د دې نه یېرېدل ځکه چې د دې نه به داسې کارونه سرزد کېدل چې خلک به ورته مایله کېدو. نو هغه بادشاهان به یېرېدل چې هسې نه سبا زموږ نه دا بادشاهي وانلي. نو یو کس یې پسې ورولېږو چې پلانې وغواړه امام باقر صاحب، او دا دغه یې وکړو چې یاره زه به نعوذ بالله په دغه باندې وامه، په توره باندې وام. وی کله چې امام باقر صاحب راننوتو په دروازه او مخامخ دو ته ودرې، نو دی په رپېدو شو. د تورې په ځای وی چې ورشه هغه پلانی تیله چې د اشرفو پرته د هغه راوړی. وی هغه یې راوړه او دا لاس یې رپېدل او دوی له یې ورکوي قربان دا والی دا قبول کړئ او ما ته دعا کوئ. بیا الله کسان دې تپوس کوي بادشاه عجیبه کار دې وکړو، راوستې دې څه له او دې څه کړل او رنګ دې تغیر ته بدل پکې راغې، څه وجه کېدی شي؟ هغه ورته وایي تاسو یقین کوئ چې څنګه دی را روان شو او زما زړه کې دا خبره وه، او ناګهانه ورته مه وکتل نو په دې اوږه باندې هم شین زمری ولاړ او په دې اوږه هم شین زمری ولاړ. او وایي ما سره خبرې وکړې او ما ته یې وویې چې که چېرې تا د امام باقر صاحب د مرګ اراده وکړله نو مونږ به تا چې کوم دی ماتو. نو ما بیا په دغه وخت کې څه کړی، لہذا ما د هغې دغه وکړو. بیا کرامت یو سړی ته تپوس کوي چې د مؤمن د الله تعالی خو په مؤمن حق دی، خو د مؤمن په الله څه حق دی؟ د مؤمن په الله څه حق دی؟ وی ما ته وایي چې د مؤمن په الله دا حق دی چې داسې د خرما یو ونه ولاړه وه. وی مؤمن چې د خرما دغې ولې ته وایي چې دی خو ارا شو نه به را روانه کړي، نو ایست هغه ونه جو را روانه شوله. نو هغه ورته وایي نه خبره کوم دلته ته په خپل ځای باندې ودرېږه، دا خو د دې سره یو خبره کومه. بیا یو راوي فرمایي چې یو وخت کې زه د دوی سره روان وم او دی چې کوم دی نو په اس باندې سور و، زه هم په سورلی باندې سور وم او په یو ځنګل کې روان و. ناګهانه یو شیر وله راغی او دی ورته ودرېدو او ډېره شېبه د یو بل سره یې خبرې اترې کولې او بیا چې کوم دی نو هغه روان شو. وی ما دې تپوس وکړو چې قربان ستا ته د زمري څه ووې؟ تا ته د زمري څه ووې؟ وی ما ته دې زمري ووې چې زما یعنې دغو ته ښځې ته درد زه دی اولاد یې کېږي، دعا وکړئ چې خدای پاک داسې اولاد ماله راکوي چې زما په دې نسل کې داسې ازمري چې ستاسو غوښې خو پنګ ارامې دي، خو چې ستاسو غلامانو ته هم زمونږ څومره وایي. اورئ وی ما ورته چې زما ته دعا ده او داسې به وي څنګه چې تاسو وایئ. بیا یو صاحب فرمایي وی اکثر به دې ځان نه یادو، ویل داسې یو کس ما ته معلوم دی، داسې یو کس چې هغه د دریاب په کناره باندې ودرېږي
او دا ټول زناور او د هغې میندې او د هغې بچي او د هغې چاچیګانې او د هغې تروریانې دا ټول راشي نو ما ته د هر یو نوم معلوم دی چې دا د پلار ښه جي بیا اقوال دا دي امام محمد باقر رضی الله تعالی فرمایي چې کله زړه د خالص شي چې کله زړه خالص شي نو ما سیوا د الله د زړه نه هر شي بهر وځي خدای دې زموږ زړونه خالص کړي بیا وی دنیا څه شی دی ډېر ښکلي اقوال دي د هغې دې باندې غور او عمل کولو خبرې وی دنیا څه شی دی وی دنیا یو سورلي ده چې ته پې سورې دا به یو پیره خامخا دغه کېږي دا سواري دنیا یو کپړه ده چې تا واغسته دا کپړه تا اغوستې ده داسې یو ورځ به راځي چې دا به زړېږي دنیا یوه ښځه ده چې هغه تا ته میلاو شوه دا به هم ختمېږي مومن چرې په دنیا نه مطمئن کېږي چې دی مومني نو چرې به د دنیا په یو شي باندې دی مطمئن نشي او دغه رنګې فرمایي چې کله تاسو د الله تعالی یو نعمت میلاو شي که نه نعمت میلاو شي نو تاسو وایئ چې الحمدلله نو نن مونږ دا پروګرام کوو د دې نه بغټ نعمت بل کم یوي د هغې ذکر دی الحمدلله په دې ساعت باندې الحمدلله او کله چې تا ته څه صدمه ورسي نو دا ووایه چې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم او کله چې په تا د رزق تنګسیا راله ګوره څومره ښکلې خبرې دي کله چې په تا د رزق تنګسیا راله نو ته ووایه چې استغفر الله نو بس اسانې خبرې دي مونږ ته اشارتن ښودلې دي هر سړی دې بیا په هغې باندې عمل کوي ښه بل وایي چې تاسو به د هر بنده عزت کوئ تاسو به د هر بنده عزت کوئ ولې به عزت کوئ فرمایي چې الله تعالی خپل اولیاء په مخلوق کې پټ کړي دي دا چاته پته نه لګي چې دا څوک دی چې دا دوه سره خبرې کوو دا د خدای ولی دی که د خدای څه دی لہذا چې تا ته علم نشته دی نو د دې وجې نه هغې فرمایي چې تاسو به د خلکو عزت کوئ هر یو انسان ته به د عزت په نظر سره چې کوم دی تاسو ګورئ ځکه وایي چې دا که ته چېرته دغه وکړې تذلیل یې وکړې د هغه چې کوم دی نو ذلیله کړې ته او یا ته حقیر وګڼې او کیدای شي چې هغه د الله ولی نو تا د الله د ولی چې کوم دی نو بیا تذلیل وکړو لهذا وایي هر چا ته تاسو د خیر په نظر سره ګورئ بیا فرمایي فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله هغه سړی چې په شیطانانو باندې کافر شو او په الله یې ایمان راوړ وایي طاغوت څه شی دی اوس د طاغوت هغه تشریح کوي وایي طاغوت هر هغه شی دی هر هغه شی یعنې اثر راله هر هغه شی چې ستا توجه د خدای د ذات نه اړوي نو دغه طاغوت هغه بچی شو او هغه هر څه شو خو چې ستا سره په ده په مخالف طریقه باندې چې کوم دی مینه شوله نو دا ستا طاغوت دی نو دا ډېر یو عجیبه خبره ده هر هغه شی وایي چې ستا مخ د الله د ذکر نه اړوي نو دا ستا چې کوم دی نو طاغوت دی نو ته به څه کې په طاغوت به کافر کېږي یعنې نه به یې نه منې ویؤمن بالله او په الله تعالی به ایمان نور هم د دې ډېر اقوال دي خو لیکن غوره خبره دا ده چې مختصري او دلالتي مضبوطي نو که دا موږ څه خبرې وکړې او څه لږ ډېر په دې موږ د عمل کول توفیق الله تعالی نه دا طاقت راکړي دا هم ډېرې لویې خبرې دي الله تعالی دې زموږ دا راتګ زموږ دا ناسته او خاص نن د عاشورې ورځ ده اخرنۍ ورځ ده هی او چې په دې مازدیګر شهدای کربلا امامان او بیا مور علیه السلام مور سلام الله علیها بی بی زینب
چې د ملا نه چې کوم دی نو یو کمربند تاو کړی او تاسو یقین په خدای وکوئ چې کوم ځای کې تقریر کړی دی نو خلکو دا نه دی ویلي چې دا زنانه د خلکو چې دا شعر خدا لري وایي داسې به یې خلک کو چې خلکو به دا مخونه او سرونه او دا دغه به یې ټکول او دا چا نه دی ویلي چې دا زنانه ده بلکل وایي داسې ښکارېده چې دا شعر خدا لګیا دی او د هر بادشاه به مخکې داسې خبرې به کولې چې هغه سره به بیا د هغې جواب نه نو که وګورو نو ګورې موره به په آخر کې دا هر څه ژوندي کړي دي اورې که نو د دغې کور که نارینه دی او که زنانه ده هغې له خدای پاک چې کوم دی ډېر لوی شان ورکړی دی او د جابر او د کافر مخې ته چې کوم دی نو وردېدلي نو عزیزانو دا د وحی کور دا د الهام کور دا د تقوا کور دی دا چې کوم دی نو د خدای د رضا د باعث کور دی الله تعالی دې همیشه زمونږ دې سره مینه محبت نصیب کړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله